تا کې به د څومره ښکلو خښ باڼه د سترګو وي. دا به 4-5 ځلې وي. ډېر ښه دی، ووایه ووایه. تا کې به د څومره ښکلو خښ باڼه د سترګو وي. نن به زه اسرار د زړه پر هره لټومه تا. زم چې د علم د سره زیری په خیبر وکم، زم چې د علم د سره زیری په خیبر وکم، شو د ملکڼ په دنګو غرونو کې زلمی غزل. جی قدرمندو سلامونه مې ومنئ، ستاسو ورور ستاسو ملګری یم جدلي الهام یمه. هیله لرم چې روغ جوړ به یې، خوشحاله به یې، د صحت په جامه به پټ یې. دا مهال را سره ګران اسرار کلیوال موجود دی چې څوک ښه شعر لیکي، ښکلی شعر لیکي. نو راځئ دغه قیمتي وخت نه خرابوم، د اسرار کلیوال په طرف ورځو. راځئ چې د اسرار کلیوال صاحب نه د خوند او رنګ ډک کلامونه واورو. اسرار کلیوال صاحب سلامونه مو ومنئ. وعلیکم سلام. امجدلي الهام صاحب او د سبحان ورور ډیره زیاته مننه کوم چې تاسو زما خواله راغلی. ډیره مننه اسرار کلیوال صاحب، رنګین مازدیګری دی، دا قیمتي وخت نه خرابو چې ستاسو نه پکې د خوند رنګ ډک کلامونه واورو. ولې نه، شیرونه به راسره شریک کړمه. ارشاد جي. دا یو غزل دی. سبحانه ګرځم په یو دشت کې د زړه سره لټومه تا. ګرځم په یو دشت کې د زړه سره لټومه تا، چرته یې جانانه مروره لټومه تا. ګرځم په یو دشت کې د زړه سره لټومه تا، چرته یې جانانه مروره لټومه تا. او لاس کې مې رباب دی لیونی لیونی ګرځمه. لاس کې مې رباب دی لیونی لیونی ګرځمه، لار وهم د مینې په سندره لټومه تا. ډیره مننه. لاس کې مې رباب دی لیونی لیونی ګرځمه، لار وهم د مینې په سندره لټومه تا. پوهه دې د ژوند په خوند او رنګ باندې بیخي نه کړم. پوهه دې د ژوند په خوند او رنګ باندې بیخي نه کړم، یاره ستمګره جادوګره لټومه تا. ما درپسې ټول جهان په منډه منډه وکتو. ما درپسې ټول جهان په منډه منډه وکتو، چرته رانه ورک شوې همسفره لټومه تا. ډیره مننه. تا کې مې تسکین د خپل ملال زړګي لیدلی دی. تا کې مې تسکین د خپل ملال زړګي لیدلی دی، ای د عشق او مینې سمندره لټومه تا. خپې مې شوې تڼاکې او تڼاکې سترګې سترګې شوې. خپې مې شوې تڼاکې او تڼاکې سترګې سترګې شوې، ګرځم په تیارو کې سپین سهاره لټومه تا. ډیره مننه. او ستا جمال ته نه رسی ښایست د تمامي جهان. ستا جمال ته نه رسی ښایست د تمامي جهان، ښکلی د ستورو او د لمره لټومه تا. ډیره مننه. ستا جمال ته نه رسی ښایست د تمامي جهان، ښکلی د ستورو او د لمره لټومه تا. او مقطع ده چې تا کې به د څومره ښکلو خښ باڼه د سترګو وي. دا به 4-5 ځلې وي. ډېر ښه دی، ووایه ووایه. تا کې به د څومره ښکلو خښ باڼه د سترګو وي. نن به زه اسرار د زړه پر هره لټومه تا. ډیره مننه. دا بل غزل دی امجده چې ځان مې ستا د نوم په ورد برباد کړلو او راغلمه. ځان مې ستا د نوم په ورد برباد کړلو او راغلمه، ګرد د بیابان مې په سر باد کړلو او راغلمه. ډیره مننه. ځان مې ستا د نوم په ورد برباد کړلو او راغلمه، ګرد د بیابان مې په سر باد کړلو او راغلمه. او نن مې ځان ته خپله په عین کې اشنا وخندل. نن مې ځان ته خپله په عین کې اشنا وخندل، نن مې ځان په خپله خندا خات کړلو او راغلمه. ډیره مننه. بیا بیا به ورته ووایم. نن مې ځان ته خپله په عین کې اشنا وخندل، نن مې ځان په خپله خندا خات کړلو او راغلمه. او زړه مې ډېر په مینه درته لپه کې راوړی دی. ډېر په مینه درته لپه کې راوړی دی، ختم مې زما او ستا تضاد کړلو او راغلمه. زړه مې ډېر په مینه درته لپه کې راوړی دی، ختم مې زما او ستا تضاد کړلو او راغلمه. او تا پر عزتګان غوښتل زړه ما درله پیدا نه کړل. تا پر عزتګان غوښتل زړه ما درله پیدا نه کړل، پاتې مې نیمګړی ستا مراد کړلو او راغلمه. ډیره مننه. تا پر عزتګان غوښتل
زړه ما درله پیدا نه کړل پاتې مې نیمګړی ستا مراد کړل او راغلمه خلکو د خپل ځان نارې وهلي و تور سر ولاړ خلکو د خپل ځان نارې وهلي و تور سر ولاړ ما بس پورته غږ د خپل هیواد کړلو او راغلم خوش بیابان نو پکې ناست ومه تنها اسرار خوش بیابان نو پکې ناست ومه تنها اسرار هجر مې د ځان سره همزاد کړلو او راغلم اسرار کلیوال صاحب سبحان الله آفتاب د لرې نه راتګ کړی دی نو په دې دوو غزلو خو ته نه خلاصېږي که یو کلام ورسره بل شریک کړې نو ډېره به ښه وي امجده ستاسو په غوښتنه باندې به دا بل غزل شریک کړم ارشاد جي ټول داسې سوال دی ښه جي چې د هر سړي سره په لاس کې آینه ولې ده د هر سړي سره په لاس کې آینه ولې ده اسرار جوړه په دې ښار کې تماشا ولې ده د هر سړي سره په لاس کې آینه ولې ده اسرار جوړه په دې ښار کې تماشا ولې ده دا شعر د تاسو دواړو ته ډالۍ چې ارشاد جي را سره نه ځي په یوه لاره ملګري بیخي را سره نه ځي په یوه لاره ملګري بیخي خدای خبرمانه مروره مې سایه ولې ده ډېره مننه را سره نه ځي په یوه لاره ملګري بیخي خدای خبرمانه مروره مې سایه ولې ده او چې ما ته ګوري هر سړی رانه ویریږي یاره چې ما ته ګوري هر سړی رانه ویریږي یاره حالاتو دومره توره کړې مې صحرا ولې ده ډېره مننه ډېره مننه چې ما ته ګوري هر سړی رانه ویریږي یاره حالاتو دومره توره کړې مې صحرا ولې ده دا شعر د امجده چې دواړه چې یو بل ته نږدې یو لکه نوک او وری دواړه چې یو بل ته نږدې یو لکه نوک او وری بیا مو په منځ کې اشنا دومره فاصله ولې ده ډېره مننه ډېره مننه دواړه چې یو بل ته نږدې یو لکه نوک او وری بیا مو په منځ کې اشنا دومره فاصله ولې ده او راشه د مینې محبت په پاک مذهب شه کنه راشه د مینې محبت په پاک مذهب شه کنه په نفرتونو دی صاحب عقیده ولې ده راشه د مینې محبت په پاک مذهب شه کنه په نفرتونو دی صاحب عقیده ولې ده زه خو په ډېره موده پس یم راغلی تږې زه خو په ډېره موده پس یم راغلی تږې زما قسمت ته ساقي بنده میخانه ولې ده زه خو په ډېره موده پس یم راغلی تږې زما قسمت ته ساقي بنده میخانه ولې ده امجده مقطع ده چې مړ هم نه یم اسراره او ژوندی هم یم چې مړ هم نه یم اسراره او ژوندی هم یم ما په خپل ځان باندې لیکلي مرثیه ولې ده ډېره مننه دا د امن د سراغ یو فتنګ ګران اسرار کلیوال مو واورېده د خوند رنګ ډک کلامونه مو ترې واورېدل د بل پروګرام پورې مونږ له راکوي اجازت د لوی الله په لوی امان